ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون د پاکستان خلاف. ذبیح الله مجاهد وایي موږ د کونړ پر سیند بند جوړوو او د دې لپاره د چا اجازې ته اړتیا نه لرو. د اسلامي امارت ویان ټینګار کړی چې د غړاله پلان لري چې د کونړ پر سیند د اوبو مهارولو په موخه د برېښنا بند جوړ کړي. ذبیح الله مجاهد په یو مرکه کې چې د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان ملي تلویزیون خپاره کړې وای د افغانستان اوبه د هیڅ چا حق نه دی او موږ د چا اجازې ته نه یو انتظار. تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان چکزي ویلي وو چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري. جان چکزي د لیندۍ پر 26 خبرداری ورکړې وه چې د اسلامي امارت لخوا د کونړ پر سیند د اوبو د بند جوړول له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا ده. دا به د دوه هیوادونو ترمنځ د کړکېچ او احتمالي جګړې د زیاتېدو لامل به ور وګرځي او په اړیکو به منفي اغیز وکړي. ذبیح الله مجاهد په خپله تازه مرکه کې د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. ویلي دي اوبه زموږ د هیواد ملکیت دی او هر څومره چې وغواړو ګټه ترې اخیستی شو، د هیچا فشار به ونه منو. د اسلامي امارت ویان ټینګار کړی چې دا ډله له ګاونډیو او سیمو هیوادونو سره ښه اړیکې او تعامل لري. ښاغلي مجاهد څرګنده کړه چې اسلامي امارت د اقتصاد پر بنسټ بهرنۍ تګلاره غوره کړې، له همدې امله له ګاونډیو هیوادونو سره ښې سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې لري. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.